بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، السلام علیکم. په دې هیله یم چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ او ستاسې د کویک بوک پروګرام د درسونو لړۍ روانه ده او په تیر درس کې موږ او تاسې په کویک بوک چارټ اف اکاونټس باندې کار کړی و. زه راځم بیا هم خپل کویک بوک پروګرام خلاصوم او دلته ما چې کومه کمپنی جوړ کړی ځان ته د ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سروس کمپنی په نوم باندې ده. په همدغه کمپنۍ کې خپلو نورو درسونو ته هم ادامه ورکوو. د نن ورځې درس چې دی په مایک جنرل جورنال انټري باندې کار کوو. کله چې زموږ سره یو بزنس یو کاروبار نو هلته موږ او تاسې ټرانزیکشنونه باید ثبت کړو او ریکارډ کړو. ځکه راکړه ورکړې چې کېږي نو هغه ټول باید موږ سره د اکاونټینګ سایکل په لومړني کتاب کې چې هغې ته د اوریجنل بوک اف انټري هم ویل کېږي چې هغه عبارت د ژورنال څخه ده. په ژورنال کې باید هغه څنګه شي ریکارډ شي. ګورې زه لیست مینو ته راځم او له دې څخه وروسته چارټ اف اکاونټس ته راځم. دا هغه چارټ اف اکاونټس دی کوم چې د اډوانس سټپ په ترو باندې ما کمپنی فایل جوړ که او دغه چارټ اف اکاونټ د کویک بوک لخوا ما ته جوړ شو. خو بیا ما څنګه که کسټمایز مې که ما د بینک اکاونټونه پکې اضافه که، همدا ډول بیلانسونه مې پکې اضافه که او په دغه کمپنۍ کې تقریبا تر 15 پورې ټرانزیکشنونه هم ما ریکارډ کړي او بیلانسونه ټول دلته شته. زموږ د نن ورځې درس هم په همدې باندې دی چې څه ډول کولی شو موږ او تاسې یو ټرانزیکشن ریکارډ کړو یا ثبت یې کړو ځان سره په ژورنال کې. اول خو دغه خبرې ته مو پام وي. ګورې موږ او تاسې وینډوز لرو. وینډوز هغه چاته ویل کېږي چې موږ ترنه جنس اخلو یا زموږ سپلایر چې څوک دی هغې دپاره موږ دومره کمانډونه دلته لرو. امپلایز لرو، کارمندان دي، هغه کارمندان چې موږ سره بزنس یا دفتر کې کار کوي، زموږ کمپنۍ کې کار کوي، هغې دپاره موږ دغومره اپشنونه لرو. د بینک دپاره هم موږ دومره اپشنونه لرو او ریپورټس دپاره هم. خو کله داسې واقع کېږي چې تاسې داسې یو ټرانزیکشن ثبت کوئ چې مشخص دلته یو اپشن ونه لري نو بیا دلته موږ او تاسې سره په کمپنی مینو کې مایک جنرل جورنال انټري دی او له دې طریقه موږ او تاسې هغه کار کولی شو، نوی اکاونټ ورته جوړولی شو او همدا ډول له دې طریقې ځان سره سیف کولی شو. په هر صورت زه راځم. ګورې زه لومړی د یو بانک اکاونټ څخه بل بانک اکاونټ ته پیسې انتقالوم. ګورې تاسې چې زه دا په کومه طریقه کوم. ما سره ایف این اکاونټس دي او ایف این اکاونټ یو میوند بانک کې موږ سره اکاونټ دی او دلته موږ سره 21,20,000 افغانۍ دي. همدا ډول بل ایف این اکاونټ موږ عزیزي بانک کې لرو. دلته چې دی هم موږ سره 2,20,000 افغانۍ دي. زه دغه 20,000 افغانۍ د عزیزي بانک څخه اخلم او میوند بانک ته انتقالوم. د دې کار دپاره زه راځم مایک جنرل جورنال انټري ته او له دې وروسته زه ورته وایم چې ما سره افغانۍ پیسې دي په دې بانک کې او کوم تاریخ زه ورته وایم همدغه 28 تاریخ صحیح ده. دا ګورې 40 ټرانزیکشن ده چې زه یې دلته کوم. لکه نورو کلاسونو ته چې ما درس ورکړی هغه ټرانزیکشنونه مې اډ کړی 140 رسېدلی. کله هم چې تاسې یو ټرانزیکشن اډ کوئ تاسې ته ما په اکاونټینګ کې دغه یو پریزنټیشن وړاندې کړی و چې موږ او تاسې دغه ډیبټ او کریډټ اصول پکې او قواعد پکې وړاندې کړي وو. تاسې چې کله هم ژورنال کې راځئ انټري کوئ او ټرانزیکشن ریکارډ کوئ دا قانون باید تاسې په یاد ولرئ. هغه قانون دا دی ډیبټ او کریډټ قانون یا رول چې اسیټس او ایکسپنس موږ سره همیشه چې انکریز کېږي ډیبټ کېږي او چې که ډیکریز کېږي موږ سره نو هغه بیا کریډټ کېږي. یعنی نارمال چې دی اسیټس که هغه کرنټ اسیټ وي یا فکس اسیټ وي او همدا ډول ایکسپنس دا دواړه موږ سره نارملی بیلانس چې دی ډیبټ بیلانس لري. یعنی چې انکریز کېږي ډیبټ کېږي او چې ډیکریز کېږي نو کریډټ کېږي. دومه مسله دغه 3 مین اکاونټونه نور چې پاتې شو لایبیلیټیز، اونرز ایکویټي او انکم یا ریونیو دا موږ سره چې دی کریډټ بیلانس لري. په څه معنا؟
کریډټ بیلانس په دې معنی چې کله انکریز کیږي دغه اکاونټونه موږ سره دا کریډټ کیږي او چې کله هم ډیکریز کیږي موږ سره نو دا ډیبټ کیږي. نو نارملی د دې چې د بیلانس چې د کریډټ بیلانس دی. که تاسې چیرته په دغه قانون باندې ونه پوهیږئ نو تاسې په ژورنال کې ټول انټریانې ممکن په لاسو کې 8 دانې له تاسې څخه غلط شي ځکه د ډیبټ او کریډټ قانون باندې تاسې نه پوهیږئ. تاسې پر دې نه پوهیږئ چې کم یو ډیبټ کوي کم اکاونټ کریډټ کوي او د تر ټولو مهمه خبره هم دا ده په کویک بوک کې ځکه کویک بوک موږ سره د ایکسل په شانتې نه ده یا کویک بوک موږ سره هغه د کتابونو سیستم نه ده چې هر څه موږ تاسې خپله جوړ کړو. کویک بوک کې د ژورنال انټري وکړه لیجر هم دا درته جوړوي ټریل بیلانس هم دا درته جوړوي او مختلف سټیټمنټونه هم دا درته جوړوي. خو مهمه خبره ستا لوی مسؤلیت دا دی چې ته باید ټرانزیکشن په صحیح ډول باندې ورته ریکارډ کړې او وسپارې نور هر څه خپله کویک بوک کوي. خیر ما فقط دغه موضوع یو وار بیا هم اپډیټ کړ تاسې ته چې دغه ډیبټ او کریډټ بیلانسونو باندې تاسې پوه شئ چې 5 مین اکاونټونه کم ډیبټ بیلانس لري او کم یو موږ سره کریډټ بیلانس لري. زما اوس هدف دا دی زه د عزیزي بانک څخه پیسې لیږم میوند بانک ته نو زه راځم دلته اف ان میوند بانک ډیبټ کوم ځکه میوند بانک ډیبټ کوم چې دغه میوند بانک چې دی موږ سره کرنټ ایسټ دی که نه کله چې کرنټ ایسټ موږ سره زیاتیږي نو موږ سره ډیبټ کیږي که نه نو زه ورته وایم 100,000 افغانۍ دا موږ سره څنګه شو ډیبټ شو او نو چې دا کله ډیبټ شو کریډټ دا مو له کوم ځای څخه ډیبټ کړلو نو زه ورته وایم چې د عزیزي بانک د اف ان اکاونټ څخه موږ دې ته دا پیسې ولېږلې نو عزیزي بانک اکاونټ مې کریډټ که او دا مې ډیبټ که فقط تاسې یو اکاونټ مشخص که ډیبټ مو مشخص که کریډټ خپله مشخصیږي که چیرې تاسې کریډټ مشخص که ډیبټ خپله مشخصیږي نو من خو دا ویلی و چې کله هم موږ تاسې بزنس کې یو ټرانزیکشن ترسره کوو نو حتما 2 اکاونټونه پکې افیکټ کېږي یو به ډیبټي بل به کریډټي. تاسې فقط دومره کار وکئ چې یوازې یو اکاونټ ورته مشخص کړئ چې یو مشخص که دوم خپله مشخص کېږي. په هر صورت دغه ټرانزیکشن ډېر یعنې د ثانیو خبرو ما ځکه دومره اوږد کړ چې دغه قوانین یې ما تاسې ته تشریح کړ بیا یې انشاءالله وروسته نور زر ټرانزیکشنونه زه تاسې ته ثبتومه به تاسې وګورئ. ما ګورئ اف ان بینک اکاونټ د میوند بانک 100,000 افغانۍ ډیبټ کړي او دا پیسې مې د عزیزي بانک نه دلته ورته ولېږلې او زه دلته ورته وایم چې 100,000 افغانۍ میمو کې یو یاداشت هم ورته لیکم 100,000 افغانۍ ورته لیکم چې ترانسفر ورته لیکم صحیح دی transfer from میوند بانک from عزیزي بانک صحیح ده to میوند بانک صحیح ده بانک اکاونټ یعنی د عزیزي بانک څخه موږ پیسې راواخیستلې او دا مو ټرانسفر کړلې چیرته میوند بانک ته همدغه میمو اخلم دلته هم پیسټ کوم. دغه یو ټرانزیکشن دی چې ما څنګه ریکارډ کړو یو یاداشت مې ورته ځکه ولیکم میمو کې که سبا چیرته زه دغلته ونه اوسېږم چې بل څوک زما په ځای راځي او دغه فایننس کارونه مخته وړي چې دا پیسې بیا ورته معلومي چې دا له کوم ادرس دلته ډیبټ شوي دي نو زه دا سیف انکلوز کوم که سیف انکلوز مې که صفحه ما سره بدلیږي که سیف ان نیو مې که دا را سره ټرانزیکشن ثبتېږي او دوم ټرانزیکشن ته ځای سپینېږي او بل ټرانزیکشن پکې ریکارډ کولو خو زه دا سیف انکلوز کوم. ګوره چې کله سیف انکلوز مې که ګورو چې اوس دا کار وشو که نه عزیزي بانک اف ان اکاونټ موږ سره 100 روپۍ وې ګورې 100,000 ترېنه انتقال شو که نه پاس میوند بانک ته 21,00,000 او 100,000 وې 21,00,000 او 40,000 موږ سره هغه شو او دا 2,00,000 افغانۍ شو یا پخوا 2,00,000 مخکې 2,00,000 وو نو په دې شکل باندې موږ تاسې د یو اکاونټ څخه بانکي اکاونټ څخه بل بانکي اکاونټ ته پیسې ټرانسفر کولی شو او انتقالولی شو. راځو یو بل ټرانزیکشن هم همدغه کرنټ ایسټ کې زه تاسې ته د بانک اکاونټ پورې اړوند ایډ کوم. ما سره خو یو اس ډي اکاونټونه هم شته خو زه کیش اکاونټ نغدي پیسې هم لرم. زما دغه کیش اکاونټ اوس 4,00,000 افغانۍ دی صحیح ده. زه راځم کمپنۍ مینو ته میک جورنال انټري ته راځم او له دې څخه وروسته زه ورته وایم په همدغه 28 تاریخ کې چې دی موږ ته پیسې راغللې موږ څه سیلز وکړو د سیلز نه موږ ته پیسې راغللې زه دلته کلیک کوم او بیا ورته وایم دا پیسې موږ ته چیرته راغللې بانک ته راغللې نه
نغدي راغلي بل یو کیش اکاونټ افغاني اکاونټ ته راغلي څومره پیسې راغلي زه ورته وایم موږ سره 50,000 افغانۍ راغلي یا دا به ورته 100,000 افغانۍ کو چې دا زموږ بیلانسونه بیا هلته بیخي زیاتېږي 100,000 افغانۍ موږ سره څنګه شوې ډیبټ شولې دا د کومه ادرسه ډیبټ شوې زه ورته هلته راځم او بیا ګورم چې انکم اکاونټونه موږ کوم لرو دا زموږ انکم اکاونټونه دي زه ورته وایم چې د سیلز هارډویر موږ د هارډویر یو چې جنس پروډکټ خرڅ کوو د هغې نه دا 100,000 افغانۍ موږ سره څنګه شو لاسته راغله او دا مو ورته کریډټ کړه کیش اکاونټ 100,000 ډیبټ شو د سیلز هارډویر نه دا موږ سره کریډټ شو چې میمو ورته لیکي هم کولی شي خو زه ځای نه لیکم او سیو ان کلوز کوم ګورئ زه به دا ځان سره سیو ان کلوز کوم چې دغه ټرانزیکشن هم ما سره ریکارډ شي ټرانزیکشن ما سره ریکارډ شو تاسې وګورئ زموږ کیش اکاونټ ته 100,000 افغانۍ راغلی مخکې 4 لکه افغانۍ وه اما اوس چې دی 4 لکه او 100,000 افغانۍ شوې دا 100,000 افغانۍ له کومه ادرسه راغللې دا موږ سیلز وکړو هارډویر سیلز له طریقه موږ ته دغه پیسې نور هم هټ شلې نو دا د په دې چې موږ تاسې کولی شو د یو بانک نه بل بانک ته هم پیسې ټرانسفر کړو د دې ترڅنګ موږ کولی شو چې زموږ کیش اکاونټ فرض که کله چې سیلز کوو او هغه پیسې راواخلو کیش اکاونټ ته انتقال کو نو دا زموږ سره وو د بانک اکاونټونو پورې مربوط یو 2 ټرانزیکشنونه دغه 2 ټرانزیکشنې ما از اگزامپل تاسو ته کار کوي چې په دغه ترتیب باندې ټرانزیکشن تاسو کولی شئ اضافه کوي او ریکارډ یې کوي اوس هم راځو دویم اکاونټ ته چې هغه فکس اسیټ دی فکس اسیټ کې موږ تاسې څه ډول کولی شو ټرانزیکشنونه اډ کړو ګورئ دلته ما سره فکس اسیټ تیار یو څه ټرانزیکشنونه شته دي چې بیلډینګ دی موږ سره همدا ډول د 1,000,000 افغانیو په ارزښت موږ سره بیلډینګ دی فرنیچر ان اکویپمنټ دا موږ سره نشته زه فرنیچر ان اکویپمنټ ځان ته اډ کوم چې هله موږ په دې خپل بزنس کې فکس اسیټ لرو دا فرنیچر دی موږ سره نو څه کار کوو کمپنۍ مینو ته راځم میک جنرل جورنال انټري ته راځم له هغې نه وروسته کرنسي همدغه هم کرنسي افغانۍ د افغانۍ ورته انتخابوم او تاریخ ورته همدغه اول تاریخ به ورته انتخاب کوم چې په اول د میاشتې چې دی موږ یو څه فرنیچر واخیسته اوس دلته راځم زه فکس اسیټ ته او فرنیچر ان اکویپمنټ اکاونټ زه تیار د فکس اسیټ لرم دا انتخابوم او ورته وایم چې د 10,000 افغانیو په ارزښت باندې د اکاونټ موږ سره څنګه شو ډیبټ شولو دا 10,000 افغانۍ موږ له کومه ادرسه ورکړلې دا 10,000 افغانۍ موږ د مایوان بانک اکاونټ نه ورکړلې دا پیسې د څه شي دپاره دي موږ ورته وایو چې فرض که پرچیز فرنیچر ورته لیکو صحیح دی پرچیز فرنیچر فار آفیس یعنی د آفیس دپاره چې دی موږ څه فرنیچر واخیسته دا به دلته میمو کې ورته کاپي پیسټ کوم بیا به ځان سره څنګه کوم سیو ان کلوز ګورئ کله چې زه دا سیو ان کلوز کوم ماته دغسې یو میسج راکړه زه ورته دا ډو ناټ ډسپلی وهم او کې کوم ټرانزیکشن څنګه شو موږ سره اډ شولو ګورئ اوس دغلته فکس اسیټ فرنیچر ان اکویپمنټ فکس اسیټ اکاونټ دی موږ سره او دا 10,000 افغانۍ څنګه شو موږ سره بیلانس پکې پیدا شو ولې ځکه چې د 10,000 افغانیو په ارزښت باندې موږ په خپله کمپنۍ کې اوس فرنیچر هم لرو نو په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې څومره فکس اسیټس موږ کمپنۍ ولري هغه اډ کړو فرض که دا فرنیچر ان اکویپمنټ دی جنراتور دی ټیوټا موټر ده که هر څومره تاسو سره نور فکس اسیټ وي که هغه ماشینري وي او یا نور وسایل وي نو تاسې کولی شئ چې هغه فکس اسیټ هم تاسې په دغه ترتیب باندې ټرانزیکشن اډ کړئ اوس هم راځم بل اکاونټ ته یعنی کرنٹ اسیټ او فکس اسیټ ټرانزیکشنونه خو موږ ریکارډ کړل بله مسله موږ سره د لیبلیټي اکاونټونه دي لیبلیټي قرضونه چې موږ تاسې په بزنس کې قرضداري لرو فرض که لون فرام جی ایچ ټي کمپنی دا بیلانس موږ سره صفر دی له دې کمپنۍ نه موږ قرضداره ناستو لون فرام او ام ټي کمپنی له دې کمپنۍ نه هم موږ قرضداره ناستو دلته بیلانسونه موږ سره صفر دي زموږ کمپنۍ په خراب مالی حالت کې دی او موږ پیسو ته ضرورت پیدا کوو چې باید موږ لږ څه قرض ځان ته پیدا کوو
نو دا قرض کېدلی شي چې موږ د یو شخص څخه واخلو، کېدلی شي چې موږ د یو کمپنۍ څخه واخلو، خو چون دا تیار دغه اکاونټونه ما سره شته دي او له مخکې نه ما جوړ کړي، زه غواړم د همدغه جی ایچ ټي کمپنۍ څخه لږ څه قرضه واخلم خپل بزنس او خپل کاروبار دپاره. نو د دې دپاره اوس ټرانزیکشن موږ څنګه په کویک بوک کې ریکارډ کو، رای به شي کمپنۍ مینو ته او له دې څخه وروسته میک جنرال جورنال انټري ته به راشئ. له دې څخه وروسته موږ راځو دلته تاریخ ورته انتخابو چې په 3 تاریخ باندې موږ یو څه پیسې واخیستلې، د چا نه مو پیسې واخیستلې، موږ راځو دغه پیسې فرض که موږ کیش اکاونټ ته انتقالو، دغه کیش اکاونټ زموږ ډیبټ شوې څومره 1,00,000 افغانۍ، 1,00,000 افغانۍ نغدي پیسې، یعنی موږ د کمپنۍ څخه اخلو 1,00,000 افغانۍ زه ورته ډیبټ کوم کیش اکاونټ، خو دا پیسې د کومه موږ ته کیش راغلی، دا نغدي پیسې زموږ اکاونټ د کومه راغلی، زه ورته وایم چې دغه نغدي پیسې موږ لون واخیسته، د چا نه لون فرام جی ایچ ټي کمپنۍ، نو دا ما ورته ډیبټ کړه، دا زموږ اکاونټ ځکه ډیبټ شو چې زیات شو که نه، کیش خو زموږ اسیټ دی، اسیټ چې زیاتېږي ډیبټ کېږي، او لون فرام جی ایچ ټي کمپنۍ موږ سره ډیبټ شو ځکه دا خو زموږ قرض شو که نه، او د هغې بیلانس کریډټ دی. نو دلته ورته میمو کې هم لیکم چې میمو کې به ورته ولیکم چې 1,00,000 افغانۍ 1,00,000 افغانۍ as a loan from د کمپنۍ نوم به ورته ولیکو چې جی ایچ ټي کمپنۍ، صحیح ده کمپنۍ، یعنی د دغه کمپنۍ نه چې دی موږ 1,00,000 افغانۍ از ا لون واخیسته، قرض مو واخیسته. دا لون هم په دوه ډولو دی، شارټ ټرم دی او لانګ ټرم دی. شارټ ټرم لون دې ته وایي چې د کال په دننه کې اجرا شي، او لانګ ټرم لون دې ته وایي چې د کال څخه په زیاته موده کې اجرا کېږي. خیر دغه ټرانزیکشن زه اوس څنګه کوم، سیو انکلوز کوم، دا هم موږ سره څنګه شو اضافه شو. تاسې وګورئ دلته موږ سره دلته په لون فرام جی آی ټي کمپنۍ کې څومره 1,00,000 افغانۍ موږ سره لون اضافه شو په بزنس کې، ځکه موږ خو دا قرض کړلې. دا پیسې چیرته راغلې، راشي کیش اکاونټ وګورئ، کیش اکاونټ ګورئ 15,20,000 ته ورسېده، مخکې 4,20,000، 1,00,000 مو ورته قرض کړه، د اکاونټ ته مو ولېږه 15,20,000 شوې. نو په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې د یوې کمپنۍ څخه لون راواخلو، قرض راواخلو، د هغې ټرانزیکشن ځان سره اډ کړو. راځو بلې مسلې ته. فرض که وخت پوره شو، تاریخ پوره شو، زموږ رئیس وویلې چې تاسې دغه کمپنۍ څخه چې قرض اخیستی دا ورته ورکړئ چې هره ورځ زنګ وهي. نو موږ دا قرض ورسره رقم بیرته ورته تادیه کړو. نو زه بیرته راځم او ورته وایم صحیح دی دا قرض به ورته ورکړو، راځم خپل اکاونټونه ګورم چې ما سره کوم اکاونټونو کې پیسې شته. ایف ان اکاونټس کې خو ما سره 23,10,000 افغانۍ شته چې دغه عمرې په یو اکاونټ کې دی او دومره په بل بانک کې دی، خو زه بری شم دغه 1,00,000 افغانۍ به زه د ایس جي بانک څخه دې کمپنۍ ته بیرته ورکړم. صحیح دی. نو زه راځم دلته میک جنرال جورنال انټري ته، او له دې څخه وروسته زه راځم فرض که په 3 تاریخ مو قرض اخیستی، نن 15 تاریخ دی او دا پیسې بیرته ورته ورکوم. زه راځم ورته وایم چې دغه لون فرام جی آی ټي کمپنۍ انتخابوم، او ورته دیو ته موږ 1,00,000 روپۍ ډیبټ کړلې، دا 1,00,000 روپۍ موږ ورته ورکړلې، د کوم اکاونټ نه ورته ورکوو؟ نو زه وایم عزیزي بانک اکاونټ نه، او دلته ورته وایم چې 1,00,000 افغانۍ، صحیح ده 1,00,000 افغانۍ پیډ فار هیز لون. یو یاداښت غوندې ځان ته لیکم چې 1,00,000 افغانۍ موږ د هغې قرض څنګه که پیډ که ورمو که، او دا ټرانزیکشن ځان سره سیف کوم. تاسې راشئ اوس وګورئ دلته عزیزي بانک اکاونټ کې څومره پاتې شو، 1,00,000 افغانۍ، دلته خو مخکې 2,00,000 او 1,00,000 نور شو، 1,00,000 نور موږ قرض ورکړ. اوس به راشو تاسې وګورئ دغه لیبلیټي اکاونټونو ته راشئ، جی ایچ ټي کمپنۍ نه اوس موږ قضا راستو، ګورئ دا موږ سره 0 شو. ولې 0 شو؟ ځکه خو 1,00,000 قضا او 1,00,000 مو ورته بیرته ورکړو، خبره خلاص شو. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسې کولی شو چې قرضونه واخلو او قرضونه بیرته ورکړو.